مبارک د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان ته دغه لویه ستره کارنامه مبارک وي. دا چې څه کړي دي ویډیو را سره تر پایه وګورئ او تاسو هم ورته لاندې په کمنټ کې مبارکي ولیکئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. ویل کېږي چې راشد خان له هند څخه نیغ سعودي عربستان ته تللی دی. افغانستان په هند کې د ویسټ انډیز سره لوبې درلودې چې دغه لوبې د افغانستان په کوربتوب ترسره شوې. په دغه لوبه کې لومړی درې ورځنۍ لوبې ترسره شوې چې ویسټ انډیز په 3-0 سره وګټلې. همداراز تر هغه وروسته بیا د 3 شل اوریزو لوبلړۍ ترسره شوه چې په دغه لوبلړۍ کې افغانستان په 1-2 کې بریا خپله کړه. ورپسې یوازینۍ ټیسټ لوبه ترسره شوه چې یاده لوبه په 3مه ورځ باندې ویسټ انډیز د 9 ویکټو په توپیر وګټله. دا د راشد خان په لوبډلمشرۍ کې لومړۍ ټیسټ لوبه وه چې افغان لوبډلې پکې ماتې وخوړه. همداراز بیا یې لومړۍ شل اوریزه لوبلړۍ وه چې د راشد خان په لوبډلمشرۍ ترسره شوه او افغان لوبډله بریالی شوه. همداراز د یو ورځنیو لوبلړۍ هم د راشد خان په لوبډلمشرۍ کې په لومړي ځل ترسره شوه او افغانستان پکې ماتې وخوړه. د یادولو ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان عمرې ته تللی دی چې له هغه سره د عمرې د ادا کولو لپاره فرید ملک او جاوید احمدي هم تللی دي. په کعبه کې راشد خان خپل اخیستل شوي انځور هم په ټویټر خپور کړی دی او همداراز په فیسبوک خپور کړو انځورونو کې ورسره بیا فرید ملک او جاوید احمدي هم لیدل کیږي چې درې واړه د عمرې ادا کولو لپاره اوس په سعودي عربستان کې دي. نو زموږ د طرفه دې ورته هم مبارک وي. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو را سره ولیدله. تر بیا او بلې ویډیو د الله په